پاکستان د افغانستان د انحصار او غلامۍ پلان نیولی، خو څنګه څه ویل شوي او څه غواړي؟ هیله ده دا مهم خبر به تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال افغانستان د پاکستان لپاره بهترین مارکیټ و. تقریبا د افغانستان ټوله سوداګري له پاکستان سره وه او یوه ورځ به چې لارې بندې شوې، افغانستان کې به نرخونه لوړېدل. د ولسمشر غني د واکمنۍ پر مهال بیا پوره هڅه وشوه چې له نورو هیوادونو سره سوداګري وشي او افغانستان تقریبا بریالی شو. د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې سوداګري پیل شوه. افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصاره ووت او نور که د پاکستان لار یوه میاشت هم بندېده څه خاص تاثیر یې نه و. اوس تازه چې طالبان واک ته رسېدلي، پاکستان هڅې پیل کړې چې یو ځل بیا افغانستان په خپل مارکیټ بدل کړي او د افغانستان اقتصاد په خپل لاس کې واخلي او په دې توګه افغانستان د خپل انحصار لاندې وساتي. خبر دا دی چې د پاکستان د خزانې وزیر شوکت ترین وایي چې حکومت له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت په پاکستاني روپیو یا کالدارو کولو پرېکړه کړې ده او نور به تجارت په پاکستاني کالدارو کیږي. خو د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونې مشر خان جان الکوزي ویلي چې د پاکستاني حکومت د دې پرېکړې له امله به د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګه د پاکستان په واک کې شي. زموږ ټول تجارت به په پاکستاني کرنسۍ شي. پاکستاني بانکونه به خپلې نمایندګي په افغانستان کې پرانیزي او موږ به له پاکستان څخه هر څه په پاکستاني روپو کې اخلو او په افغانستان کې به په پاکستاني روپو کې خرڅوو. خان جان الکوزي زیاتوي د څه مودې راهیسې دوه اړخیزه تجارت په ټپه ولاړ و او دا ګام د داخلي تجارت لپاره ښه دی خو د بهرني تجارت لپاره ستونزمن دی. د الکوزي په خبره په تېره یوه لسیزه کې افغانستان د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړې کړې، خو په دې پرېکړې سره به د اقتصاد په برخه کې له افغانستان سره د پاکستان په بڼه یوازې یو انتخاب پاتې شي. په هر حال موږ د افغانستان له اسلامي امارت نه غواړو چې داسې څه ونه مني چې د افغانستان اقتصاد پاکستان پورې وتړل شي. یاد دې وي چې د افغانستان د مالیې وزارت بیا تر دې دمه د خبر په اړه لاس نه دي ویلي او تایید شوی نه دی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته